بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم ملګرو، په دې هیله چې روغ او جوړ وای. بیا هم نجیب الله زیرک د پښتو ژبې یوټیوب چینل ته ښه راغلاست. خدای دې وکړي چې ټول به راته روغ جوړ او د صحت کلي هم پر تن وي. ملګرو، په دې نوې ویډیو کې تاسو ته زه یوه داسې طریقه ښایم تر څو د دې طریقې په واسطه تاسو وکولی شئ د خپل فیسبوک یو اکاونټ په دایمي ډول له منځه یوسئ. خو دا چې تاسو څنګه کولی شئ، نو لومړی یوه کوچنۍ غوښتنه لرم، کوم چې زما یوټیوب چینل نه وي سبسکرایب کړی، مهرباني وکړئ نجیب الله زیرک د پښتو ژبې یوټیوب چینل سرچ کړئ. د پیدا کېدو وروسته سبسکرایب بټن باندې کلیک وکړئ، همدارنګه زنګ نشان باندې هم کلیک وکړئ او آل انتخاب کړئ تر څو هره نوې ویډیو چې زه یوټیوب ته پورته کوم تاسو ته لومړی خبر درکړي. نو اوس راځو د عملي کار په طرف. فیسبوک باندې به کلیک وکړئ. ښه ملګرو، اوس به راشئ دې ځای ته، دلته به کلیک وکړئ او را به شئ لاندې او بیا به ملګرو په سیټینګ اینډ پریوسی باندې کلیک وکړئ، دا به انتخاب کړئ او له هغې وروسته به ملګرو راشئ بیا په سیټینګ باندې به کلیک وکړئ. بیا ملګرو یو څه لاندې راشئ، بیا به ملګرو تاسو دغه اپشن انتخاب کړئ، دلته به کلیک وکړئ. خو ملګرو لنډه طریقه یې دغه ده چې تاسو کله سیټینګ ته راغلی، سیټینګ باندې مو کلیک وکړ، تاسو دلته لنډ ورته ولیکئ چې ډیلیټ. نو د ډیلیټ وروسته تاسو ملګرو دغه لومړی اپشن انتخاب کړئ. له هغې وروسته دلته تاسو ته دوه اپشن دي، ډي اکټیویټ اکاونټ او بل ډیلیټ اکاونټ. زموږ کار له ډیلیټ اکاونټ سره ده، نو ډیلیټ اکاونټ باندې کلیک کوو، کنټینیو ټو اکاونټ ډیلیشن. اوکې، نو له هغې وروسته بیا هم کنټینیو ټو اکاونټ ډیلیشن، لږ لاندې راځو، ډیلیټ اکاونټ باندې کلیک کوو. دلته ملګرو خپل پاسورډ ته باندې کلیک کوو. دلته ملګرو موږ ته وایي چې تاسو 30 ورځې د 30 ورځو دننه تاسو کولی شئ خپل اکاونټ بیا هم لاسته راوړئ. خو که تر 30 ورځو پورې موږ همدې اکاونټ ته داخل نه شو، زما اکاونټ به په دایمي ډول له منځه لاړ شي. او که چېرته په 30 ورځو کې دننه موږ خپل اکاونټ ته بیا داخل شو، نو زموږ اکاونټ بیا هم له ډیلیشن څخه ساتل کېږي، بیا هم زموږ لاسته راځي. نو زه غواړم چې بالکل له منځه د لاړ شي، نو په ډیلیټ اکاونټ باندې کلیک کوم. نو ملګرو زموږ اکاونټ څنګه شو، ډیلیشن په طرف لاړه، پرمننت ډیلیشن به وشي. خو تر هغه چې زه په 30 ورځو کې دننه بیا زه همدې فیسبوک اکاونټ ته داخل نشم، نو زما اکاونټ به له منځه څنګه شي، لاړ به شي. دا ملګرو د فیسبوک د ډیلیټ کولو لنډه طریقه. کوم ویډیو خوښ شوه نو ملګرو سره هم شریک کړئ.